چې د لښکر د سر امیر د سړي دغسې وي. مننه صاحب. وایي چې د لښکر د سر امیر د سړي دغسې وي، بیا د نیمګړي خوب تعبیر د سړي دغسې وي. چې د لښکر د سر امیر د سړي دغسې وي، بیا د نیمګړي خوب تعبیر د سړي دغسې وي. هیڅ یو مرید ته لړا مرتبې نه رسیږي. رحیمزی صاحب، هیڅ یو مرید ته لړا مرتبې نه رسیږي په عقیده باندې چې پیر د سړي دغسې وي. هیڅ یو مرید ته لړا مرتبې نه رسیږي په عقیده باندې چې پیر د سړي دغسې وي. او تل هغه قام د غلامۍ د غږه نه خلاصیږي. تل هغه قام د غلامۍ د غږه نه خلاصیږي، پروت چې په لاسو کې زنځیر د سړي دغسې وي. تل هغه قام د غلامۍ د غږه نه خلاصیږي، پروت چې په لاسو کې زنځیر د سړي دغسې وي. پښتون ولس کې زندګي به ګرانه نه وي ورته سیرته، پښتون ولس کې زندګي به ګرانه نه وي ورته، یو چې غریب وي بل تقدیر د سړي دغسې وي. او د نیکۍ مننه صاحب. پښتون ولس کې زندګي به ګرانه نه وي ورته، یو چې غریب وي بل تقدیر د سړي دغسې وي. او د نیکۍ تمه د هغې سړي نه ده پکار. شادابه، د نیکۍ تمه د هغې سړي نه ده پکار چې اراده وجدان ضمیر د سړي دغسې وي. هغې وطن کې بیا امن سوله څنګه راشي؟ رحیمزی صاحب، هغې وطن کې بیا امن سوله څنګه راشي؟ بس چې ملا پاچا وزیر د سړي دغسې وي. هغې وطن کې بیا امن سوله څنګه راشي؟ بس چې ملا پاچا وزیر د سړي دغسې وي. په خوله خندا ورله انګار مامون له کمې راوړم. نقیب جانا، په خوله خندا ورله انګار مامون له کمې راوړم. خفقان کې وتی هر تصویر د سړي دغسې وي. پنجاب ته وایم چې څوک چې زما پښتون افغان ته احترام نه لري، څوک چې زما پښتون افغان ته احترام نه لري، پر دې پوه شي چې ځان ته احترام نه لري. څوک چې زما پښتون افغان ته احترام نه لري، پر دې پوه شي چې ځان ته احترام نه لري. زه د هغې ملا او پیر اطاعت نه کوم څوک چې زما دین او ایمان ته احترام نه لري. زه د هغې ملا او پیر اطاعت نه کوم څوک چې زما دین او ایمان ته احترام نه لري. او خورمه قسم چې رښتیا وایم دوزخ ته به ځي. علمدار صاحب، خورمه قسم چې رښتیا وایم دوزخ ته به ځي څوک چې د پاک کتاب قرآن ته احترام نه لري. او زه جناح غوندې چاپلوس ګوډاګیان څنګه ومنم؟ زه جناح غوندې چاپلوس ګوډاګیان څنګه ومنم چې ابدالي او میرویس خان ته احترام نه لري؟ مننه صاحب. زه جناح غوندې چاپلوس ګوډاګیان څنګه ومنم چې ابدالي او میرویس خان ته احترام نه لري؟ د هغه ملک نه خدای کړی د قهر کرخه چاپیر، د هغې ملک نه خدای کړی د قهر کرخه چاپیر چې زما وران افغانستان ته احترام نه لري. او انګار مامون به هغه څوک د زړه په سر ګرځوم څوک چې تورمخي پاکستان ته احترام نه لري. یو څو بیتونه سره د شاداب جان په خوښه شریکومه. وایي خیرې چې راپسې ستا د خولګۍ کېږي قسم دی. مننه صاحب. وایي خیرې چې راپسې ستا د خولګۍ کېږي قسم دی، څه چل به خامخا مې په ځوانۍ کېږي قسم دی. خیرې چې راپسې ستا د خولګۍ کېږي قسم دی، څه چل به خامخا مې په ځوانۍ کېږي قسم دی. په دې کور کې پیریان دي نه پوهېږم که بل څه، په دې کور کې پیریان دي نه پوهېږم که بل څه، همیش په ما ګزار د دې بلۍ کېږي قسم دی. او ساقي کوه تلوار ډک ډک خمان را باندې اوس که سود چیرته مې په دې یوه پیالۍ کېږي قسم دی. او ما زړه دی په بېللی د هغې په زړه پوهېږم. اظهار ارمانه وایي ما زړه دی په بېللی د هغې په زړه پوهېږم چې مینې ته هم زړه د دې جینۍ کېږي قسم دی. مننه کوم. ما زړه دی په بېللی د هغې په زړه پوهېږم چې مینې ته هم زړه د دې جینۍ کېږي قسم دی. او د دوی دا د غرور محل په موږ را نسکور نه شي. شادابه، د دوی دا د غرور محل په موږ را نسکور نه شي. څه کرکه مې د دې دنګې ماڼۍ کېږي قسم دی. او په خپله خوښه هېڅوک جانان نه پرېږدي انګاره، خو بعضې کار د بېوسۍ کېږي قسم دی. د توجه نه مو یوه دنیا مننه.